ښار داسې یو نوې بڼه م غوره کړې ده. هغه دلته یو څه دا د الله نومان یې داسې ښایسته لګولي دي. دا هغه دې وینې، نو ماښام مال لګېږي هم ښه خوند کوي. اوس یې لا چندانې درک نه معلومېږي. دا هغه دې وینې القدوس. ګړی به دا د ښار منظره در باندې وکړمه. وینې کپتان مدد چوک څه لمر نو بالا دونه نه دی پاتې. نو دا شهیدانو چوک، نو زه غواړم چې داسې د شارینو خواته ولاړ شم. وینې دا یې انتخوی دی، کینګ لپاره ځای نشته. کبابونه پخېږي لګیا دي. نو دا یو څه ساده او خوندور هوټل دی. کنجد پلو یې راوړه یا روژه ماته اماده دي، اذان یې نه کړی. نو دا انتخوی ترکمن دی او دا بیا ترکمن بخارا دی. څو خواته یې دا لاره بنده کړې ده مکمله. وینې سامانونه دي، وینې ماچي. وګورئ کلچو ته. دا نو بس دا د امام بارې سړک دی. دلته نو دغه د اختر کلچې او کیکو دا شیان پخېږي. واقعیت هم ښه خوند یې کړی دی. وینې ټوله جاده داسې ناولده سوې ده. وینې دا هغه دی. هسې ورته وګورئ تر شهیدانو چوکه پورې. سلامونه، ستړي موسئ. بیا مو هم د اخري روژې په خیر. نو فکر کوم نن به 28مه روژه وي. بالا خلاصې دي. نو هره ورځ تاسو ته وایم چې بالا خلاصې دي، نو واقعیت هم بالا خلاصې دي. نو بیا د کندهار ښار تقریبا د کتابمدد چوک سره یم. نو بجې هم 5:45 دي او پر 5:20 بالا شاوخوا باندې اذان کېږي. نو عینو مینه کې مو روژه ماتونه ډېر وکړله. نو ومې غوښتله چې نن دا د باندې په رسټورانټو یا په هوټلو کې روژه مات وکړم. نو ته راځئ له خیره سره. دا دی کفتامدد چوک باندې. نو دا هغه دی د لمر ښایسته منظره او کفتامدد چوک. نو وخت هم تقریبا بس نو 25 دقیقې وبوله. 25 دقیقې روژه مات ته پاته دي. نو دغه ساحه چې ده ښار داسې یو نوې بڼه م غوره کړې ده. هغه دا د الله نومان یې داسې ښایسته لګولي دي په د کفتان مدد چوکه څه تر فکر کوم تر شهیدانو چوکه پورې. دا هغه دې وینې، نو ماښام مال لګېږي هم ښه خوند کوي. اوس یې لا چندانې درک نه معلومېږي. دا هغه دې وینې القدوس. نو ماښام مال لګېږي. ما یې ویډیو وکتله، ښایسته خوند یې کوی. نو دا بیا د روژه ماته بعد وګورو چې څنګه خوند کوي. اوس فعلا روان یو د شهیدان چوک خواته. نو د روژه مات ځای مو هم نه دی معلوم کړی چې روژه مات به چیرې کړو. نو نن به یو ځای له خیره سره داسې د قابلې پلان ونیسو. د لوړه پله سره لاندې ساحه ښه معلومېږي. نو ګړی به ما موټر دلته ودرېږو او لوړ به وخېږو. څنګه دې خوښه دې ده زویه؟ بابا بیخي مې خوښه ده. راځئ. نو دا توپخانې پل لاندې ودرېدمه. ګړی به دا د ښار منظره در باندې وکړمه. د دې ځای بیا دا د روژه مات وخت خو بیا بیخي ښه خوند کوي. دا هغه اول سټاپ دی. وینې کپتان مدد چوک څه دا ښار داسې نوې بڼه غوره کړې ده. تاسې ورته وګورئ. راځئ خېږو دغه لوړې ساحې ته. راځئ سره د ذکرا ټاپ ته راوختم. دا هغه وینئ، دا هغه نومان یې د الله دا یې تازه لګولي دي. وینې یو څو دقیقې پاته دي او نن یخ هم دی یو څه. نو هاخوا ته چې دی بیروبار ډېر دی. راځئ چې ځو. لمر نو بالا دونه نه دی پاتې. دغه چې ده ظاهرشاهي لیسه ده. نو ما مکتب په دغه لیسه کې ولیده. دا هغه تقریبا زموږ سیم په یو څه وخت 1-2 کاله قدر افتتاح کېږو. راځئ
یخ دی د دې هم یخ کېږي او زما هم یخ کېږي ځینې هم ډېرې ښوي سوي دي نو ډېر احتیاط باید وشي بېرته راتاو شولو واقعیت هم نن یخ دی لوړ دا داسې و چې باد هم ډېر یخ و نو نه پوهېږم چې څنګه بېرته یو دم ژمی شو موږ خو د ګرمۍ فکر پر کړی بسم الله به کړو ځو به وخت هم کم پاته دی نو روان یو له خیره سره د شهیدانو چوک خواته نو له لوړې له خوا مې در باندې ولیده جاده د کتاب مده چوک تر شهیدانو چوکه پورې په دا روژه مات په وخت کې زما هم ولا یخ اوسو ما جانکټ بله ورځ لا وکښئ په دا شارینو کې یو هوټل ته ورځمه چې ورغلم بیا درښیم نو نن مې قابلي ته اراده ده چې یو ځای دلته داسې ترکمن اندخوی یو رستورانټ دی په شارینو کې نو یو څو وارې ما ډوډۍ پکښې خوړلې ده خصوصا قابلیه دوی خو وایي چې موږ د کنجد په غوړو کې قابلی پخوون ونه پوهېږم قابلی غیر ذایقه یې برابر و تر دا شهیدانو چوکه پورې دی بالا نن وي نومان خلاص شي نو داسې شهیدانو چوک نو زه غواړم چې داسې د شارینو خواته ولاړ شم څومره ښایسته منظره جوړه کړې ده دې لمر نو دا هغه سنځریا ډبې فکر کوم او دا د سنځریا اډې سره واوښتلمه هوټل لا ورسېدی دا هم الجدید مارکیټ دا د موبایلو اولنی مارکیټ دی په کندهار کې نو سیده دا لاره تللې ده چینایي شفخانې ته داسې راګرځمه منو سلوا اخوا ته فکر کومه اندخوی رستورانټ دی ترکمن اندخوی دی که چیش دی داسې یو نوم یې دی هوټل ته ورځم هغه وینې منو سلوا څه اخوا ته وینې اندخوی ترکمن رستورانټ دی دی د هوټل پورې ولاړی وینې دا یې اندخوی دی کینګ لپاره ځای نسته نو هغه موټر راووتی نو ته ودرېږي نو راکه لاس راکه کبابونه پخېږي لګیا دي نو دا یو څه ساده او خوندور هوټل دی د مینیو یې ګورم چې دی چیش چیش لري د دوی خو کنجد پلو یې صحیح دی زما په نظر د دوی مشهور هم دغه کنجد پلو دی خلک هم ناست دي وینې اذان ته نه پوهېږم چې څونه وخت پاته دی ولې څوک راشي چې اډر ورکړم دغه صحیح دی او ذکره دا کنجد پلو صحیح دی او دا او دغه صحیح کنجد پلو یې راوړه یا نو دې خوري زه ورته انتظار یم روژه ماته ماته د اذان یې نه کړی وار په وار بیروبار ډېرېږي اخره اذان اوسو زه به هم ماته کړمه روژه روژه مات وسوه دا خو هم اندخوی ترکمن رستورانټ نو ځو به د خیره سره دا نو شارینو دی دلته نو بیروبار یې هغه نوم داسې چې د روژه ماتې زما خو بیخي اوس اشتیا کمه سوې ده یعنې بیروبار هم داسې بیروبار دی نو دا اندخوی ترکمن دی او دا بیا ترکمن بخارا دی نو دا نن سبا مشهوره دی په کندهار کې د قابلي په حساب باندې نو زه هم دغسې سیده روان یم ترک ډونر دی نو الجدید مخ ته هېڅ شی هم نسته وینې نو د روژه مات وخت دی مخامخ نو شهیدانو چوک دی دا بیکریانې دي د اختر کیکو کلچیو دا شان پکښې خرڅېږي دا بیا ماچي و هغه شان دي نورجهان هوټل دی ده څه نوم ځینې خلک به خاطرې ځینې لري دا هغه اولنی هوټل دی په کندهار کې چې مسافرخانه و خلکو به شپې پکښې کولې شهیدانو چوک ته نو تر اوسه پر لا شی نسته د هغه نه مخامخ هرات بازار دی نوی سړک دی اوس نو داسې دی چې وختي دی
صدقه بعد نه بیا بیروبار ډېرېږي. دلته نو د هغه کالي دي او چمپلان او بوټونه او دا شیان په دې ساحه کې خرڅېږي. نوی سړک دی، 400 خواته یې دا لاره بنده کړې ده مکمله. وینې اختر سامانونه دي، وینې ماچي دي او بسکوټ دي او کیک دي کلچې دي. اصلا خو نو په شاه بازار کې ډېر بیروبار دي. نو شاه بازار خواته موټر به یو ځای دروي بیا په پښو ځي. وګورئ کلچو ته، دا نو بس دا د امام بارې سړک دی. دلته نو دغه د اختر کلچې او کیکو دا شیان پخېږي. بابا اختر ته دونه شپې پاته دې پر سړک باندې دا اوس نوی تعمیر جوړ شوی دی. ها ښه ښایسته ځای جوړ کړی دی. هغه دی کلچې او کیکو دا شیان. دې خواته نو بیخي ډېر پراته وي. بیرته د خیره سره جادې ته راووتلو. اوس به د جادې دا نوې بڼه در باندې ووینم. واقعیت هم ښه خوند یې کړی دی. وینې ټوله جاده داسې ناولده سوې ده. وینې دغه دی، هسې ورته وګورئ تر شهیدانو چوکه پورې. ښایسته خوند یې کړی دی. دغه دی له خیره سره بېرته توپخانې پل ته راورسېدم. دا هم عیدګاه دروازه. نو خدای دې وکړي چې د کندهار ښار د اختر تیاریانې او د اخري روژه ماتونه مو راسره لیدلي. نو موږ هم پر جاده روان یو له خیره سره. زما اراده وه چې د ماښام هم دا شاه بازار او دا ساحې در باندې ووینم، خو داسې و چې ذکرا او زویا راسره ول، د هغو یخ کېږي، د باندې یو څه هوا یخه ده. نو په دې خاطر هغه عمومي مرکزي د اختر چې کوم بازار دی هغه ځای ته نه ورغلم. نو له خیره سره سبا او بله ورځ به بیا ګورو، بیا به ورسو. نو اوس روان یم کور ته. نو تر بیا ښه وخت، د الله په امان.